ننګرهار مستوفیت کې د سوداګرو هټیوالو د بیلابیلو صنفي استازو په ګډون په شفاف ډول د مالیاتو راټولولو، قانونمند تطبیق او د عوایدو د حساب ورکونې په موخه غونډه ترسره شوه. د ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی وویل چې ټول مالیات او دولتي عواید د عامه خدمتونو د تمویل او د ولسي اړتیاو د پوره کولو لپاره لګول کیږي او دا مهال د دولت ټول لګښتونه له داخلي عوایدو تمویلیږي. ننګرهار میشتي ولسونه له افغان کډوالو سره د پاکستانی پوځي رژیم نامناسب چلن په کلکو ټکو غندي او دا چلن د اسلامي او د کډوالۍ د نړیوالو اصولو خلاف عمل ګڼي. دوی د غراض له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له بنسټونو غواړي چې په پاکستان فشار راوړي ترڅو له افغان کډوالو سره په خپل چلن کې تغییر راولي. د ناسمو دودونو مخنیوي په تړاو د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان ستاینه او ملاتړ کوي. دوی د ناسمو او ناوړه دودونو د مخنیوي په تړاو د امیر المؤمنین حفظه الله هر فرمان د ولسونو په ګټه بولي او له مسؤلینو غواړي چې د پلي کېدا لپاره باید عامه پوهاوی ډیر او عملی ګامونه واخلي. د ننګرهار نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي واک ته د اسلامي امارت په رسېدو دغه ولسوالۍ کې د کلونو دښمنۍ په دوستۍ بدل شوي دي. دوی همدارنګه د پاتې شخړو او دښمنیو د حل او پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د نازیانو ولسوال وایي لسګونه دښمنۍ حل کړي او پاتې هغه به د علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب ختم کړي. او بټیکوټ ولسوالۍ کې 315 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره وویشل شوه. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همغږۍ د کډوالو لپاره د ناروې پلاوي موسسې له لوري د بټیکوټ ولسوالۍ 315 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سره د مرستې په توګه وویشل شوه.